زموږ تر مخه سي. څنګه یې مخ ځینې راواړوه په بلا دې وم بې غیرته د ځانه دې چیز جوړ کړی دی. لمبار دې راکړه بې غیرته لمبار دې راکړه ونیسه راکړه که د نرزویه. هیڅ امکان نه لري چې ته دې لاسې په ضمانت. دا اوس د څه وایې ورورجانه ته خو یې سم وګوره. یا پلار مې وکتئ ما هر څه پکښې ولیده. وکیل کوم یو دی؟ هغه ځوان ګردر شرما. ښه ګردر ښه ایله کېدل یې هېر کړه. ولې؟ ارې هغه د هېرېدلو نه جوړې لري. د هغه خو د الله نه په یاد شي په محکمه کې مراجعه کوونکی څوک دی؟ د هغه نه یېرې. زه خو د دې څه بېرېږم. ته به دا فکر کوې چې ما به ایله کې او داسې نه هغه ګردر د قاضي صاحب څخه ستا دپاره د اعدام سزا ونه غواړي. اوی نکې قرار خبرې کوه وروره. ته یو لاره وشه اوس وا. وکیل دې واړوه که دې خوښ یې زه به در سره ولاړ شم. په لږو پیسو دې کار در کومه. څه پکښې وه؟ شرما صاحب کار دې کم کم مټایي وخوره. ونیسه تیم وخوره. نن د اغلې کلیزه ده. ونیسئ ویې خوري. جولي زموږ خوله م راخوږه کړه. د روان یمه کښېنئ اغلې راله کښېنئ. ونیسه وکیل صاحب شروع یې کړه. څه کیسه ده؟ اغلې په محکمه کې خورا ورځ دا کیسې روانې مګر نن خو خاص ورځ ده. نن خو ستا کلیزه ده اغلې کلیزه دې ده نو کلیزه دې مبارک سه اغلې. هغه خو صحیح دی وکیل صاحب. نن چې مې کلیزه ده نو څه وسوه خو د دا نورو ورځو لپاره کم کار ته راغلم. ونیسه شروع یې کړه. سمه اغلې دا زموږ په ښار کې نو ډاکټر هرپل څوک نه پېژني. د لې نږدې د ده یو کلینیک دی چیرې چې دی د خلکو ډېر ارزانه عملیاتونه ورکوي. خبره داسې غټه نه ده خو دا پولیسو رسنیو د خبرې څخه تماشه جوړه کړې ده. تماشه بیا چی شته وکیل صاحب؟ د 14 کالو په کوچنیه د یوې امیدوارې ښځې عملیات وکړه او ته وایه چې دا کوچنۍ خبره ده. اغلې زه دا وایم چې دا ټوله کیسه د درواغو ده. زه دا منمه چې د عملیاتو پر وخت هلک په عملیات خانه کې و خو عملیات خو ډاکټر صاحب خپله وکړي. اوس نو اغلې کښنی دی معصومه دی. ته ورته وګوره څو د کښنکمنونک هلک دی. ضد واخیستی چې بابا زوم عملیاتو در سره درېږم. اغلې د کوچني د ضد په خاطر ډاکټر صاحب عملیات خانې ته بوتلی خو اغلې هلک و ناروغ ته لاس نه در وړی. ته څه غواړې دا راته ووایه.
اغلي غواړم په ضمانت یې لکم. اغلي زموږ په سیمه کې خو په حساب 2-3 ډاکټره دي. اوس نو هغه هم ته بندیان کې نو دا ښار به څنګه چلیږي؟ څنګه ګپتا صاحب؟ بلې اغلې په ضمانت یې لکم؟ یا اغلې ګرسرانه اصلي خبره خو دا ده چې د نړیوالو ریکارډونو په کتاب ګینز کې خپل لذي د نوم ثبتولو لپاره د یوې امیدوارې ښځې عملیات یې په خپل 14 کلن زوی وکړي. دا دغه ثبتونه دي اغلې. ورته وګوره د بابا زوی ته. دغه عکسونه یې په ټلیفون اخیستي دي اغلې. تر هغه وروسته یوازې دا نه چې هغې ښځې ته اخطار ورکوي، بلکې د خپل زور په استعمالولو سره یوه میاشت هغه ښځه دې ته نه پرېښول چې په امنیت کې شکایت ولیکې. هېڅوک یې په دې نه کړ خبر. په دغه خاطر اغلې ما محکمې ته درخواست وکړي، خدای پارې مې درخواست وکړي. اوس نو ته فکر وکړه اغلې، که چیرې په هغه ناروغ ته څه ووایي نو په څه ووایي نو؟ او وایي څه خو نه دي په څه وي. چپس نارې مه وه. هغلې په خپل ژوند کې مې 1.5 سل عملیاته کړي دي، خو تر اوسه په یوه نفر لا څه نه دي سوي. نو دا خو دا معنا نه لري چې ته په خپل 14 کلن زوی د یو ښځې عملیات ور وکړې. و ما عملیات به کړی دی، نو ستا بیا به څه؟ یا اغلي دی نه کې هغلې سره په ټوله دنیا کې د 14 کالو یو لا داسې هلک نشته چې چا دې داسې کارنامه کړي. لندن د ټولې دنیا څخه زنګونه راته راځي او دلته وګوره، دلته زموږ خپل خلک دلته موږ بدنامه کوي. په دغه خاطر خو د دې ځای ډاکټران خارج ته ځي اغلې، د قابلیت هېڅ قدر نه لري. نو ته دا منې چې عملیات ستا زوی کړی دی؟ وا څنګه؟ یا اغلي داس خبره ګر سره کې نه ده. ډاکټر دی ما بس ته په ژوند تللی نه دی اغلي. دا وار چې ما بس ته تللی دی یو څه سر خوابدی دی. درد راغلی و اغلي، درد راغلی و. وکیل صاحب مراجعه کوونکی د سمه ماده کوه بیا یې محکمې ته راوله. ډاکټر صاحب دا محکمه ده، دلته زما څخه پرته بل څوک پر چا باندې سترګې نسي راکښلی. پوه سوې؟ تاریخ در کومه، کم تاریخ غواړې؟ اغلي چې لکړې دې وای ستا په ډېره غټه مهرباني وای. اغلي ګوره نن خو ستا کلیزه هم ده چې د ورځې په شروع کې د یو چا سره ښه وکړې، خلک به دعاوې درته وکړي. ګوره هغه خو صحیح ده، خو زه نن نه هیله کوم. پوه سوې؟ اول پولیس پرېږده چې تحقیقات وکړي، بیا به وګورو. هیله کوم اغلي ستا سره به قاضي لا پښیماني. خدای خبر چې سمال به راخلاص وي. پلارجانه چې سمال به کور ته په راسې. کیسه کې مه کېږه چې ته نه یې، زه کلینیک پر مخ بیولی سم. په بله ورځ ما د ټونسل عملیات هم ور وکړئ، څنګه سو؟ کامیابه سو. فخر در باندې کوم زوی تور ته ګوره د نوبل جایزه به وګټې. اوی څنګه ټینګر سوی یې سړی، ورې یو شی مې درکوي. علي بیکاره ښه وروره وایه. دې په کیسه کې مه کېږه، په راتلونکي تاریخ کې دې هیله کومه کول دی. ستړی مه سې دا اغلي. خبره خو تا تېره پلام راته وکړه. زه خو دا د خپل کوشش کوم چې اغلي ونه منلو زه څه وکړم. په راتلونکي تاریخ کې دې خامخا هیله کومه. ډاکټر صاحب که دې یو څه پیسې راکړې وای نو. د چیش پیسې؟ د دې؟ زما څه ډېره غټه غلطي وسوه، ستا په رقم وکیل مې ځان ته ونیوی. نن قاضي صاحب د ډاکټر هرپول په ضمانت هیله کول رد کړه. نن زموږ سره د دغه قضیې اړوند وکیل ښاغلی مهیج ګپتا. نو وکیل صاحب نن قاضي صاحب کوم فیصله وکړه چې تاسو تشریح کړئ؟ هغه داسې کیسه وه چې ډاکټر هرپول هغه غوښتل چې په ګینز کتاب کې د خپل زوی نوم ثبت کړي. دا ته نو بخت وایي د بېکاره زوی به ګرده ورځ د محکمې و مخ ته مچان جنګوله. اوس ورته وګور، په دغه یوه درخواست سره د ښار په ټول ټلویزیونو کې ښکاره کېږي. او د هغه وکیل چې و هغه قاضي صاحب ته موټایي ورکړه، ولدی په ضمانت رایله کړه. او واوره کارونه بیخي خراب دي، نن سبا غله شی له ولاک پرېږدي. پر شیانو دې پام کوه، پوه سوې؟ سمه ده. ښه نو درسه ولاړم. ته دا فکر نه کوې چې ته بیخي ډېرې ټکماریانې کوې او وایي پر ټولو دغه خوریانې تېرېږي، یوازې ته نه یې. ته خبر یې چې پلارجان څه وایي؟ پلارجان وایي چې په وکالت کې هر څوک ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړي، هغه ډېر کامیابه سړی. ستا پلار ته نو څه فرق ورکوي؟ هغه خو حکومتي وکیل دی. که قضیه وکړي که نه وکړي، دولت خو معاش ورکوي. که قضیه وه کار وکړه، که نه و ارام وکړه، د هغه نو څو پابند دي. اشره ته څه خبر یې چې دلې ته لاړ سې نو هر څه به سم سي؟ ولې به نه سم؟ ولې نه سمېږي؟ هغه دلې ده د هېواد پایتخت، هلته غټ غټ وکیلان شته، ستره محکمه اورېده او اکسیجان خو م اورېدی. ته ورته ګوره چې ورې ولاړ سمه خامخا مې کار سمېږي. ورته ګوره که ته دونه ډېر په ځان باوري یې نو ولاړ شه. سندیا
چیرې ځې اوی زما خبره واوره سندیا واوره ته خو اوی سندو چې زه ولاړ سم طرف څه ژاړې وه دلې ته ځې امریکا ته نه ځې د 2 ساعتو لار ده بیا هم زړه خو به دې یو څه درد کوي راته ووایه سندو بله پلا ماته په سندو ونه وایه ښه دی زه چې هم د یو نارینه نوم دی سندو سم نوم لا نسې اخیستلی تا ته خو مې ښه ډېر درد درځي درد راغلی دی په دې خاطر داسې واوه زه خبر یم چې ستا به زه یادېږم اخر خو دې ځان ډوال یم تو چې وایې ځان ډوال نسم پیدا کولی زما چاره ورځ زړه وغواړې د انډیوالانو کتار به راته ولاړې د څه شي کتار اغلې دا مې رټ دی د دې ځای د الکوانو یو رقم انډیوالي زده ده ویې وهه ویې ټکوه او غلا که زما په رقم هلک به نه کې پیدا تر ننه خو ما ښکل کړی لا نه یې او ښکل به مې هم نه کې ولې سمې یې لوی ښه نن سبا ستاسو خو راس راش جوړ شوی دی تر دې خو چې نوم وپېژندل هغه شپېله شوې روجانه قضیه دې ماته راکړه زه دې د سیرایله کومه زه ارزانه کار هم کومه تو خو دې مازې خپله قضیه ماته راکړه ستا قضیه ماته را که غواړې چې څوک د مابا سره ایله کې زیری ستا شم دا استاد څه وایه موږ واده ته راغلي جولې دلته راسه یاره څنګه یې صاحبه ستاسو مې کومک غوښتی ګوره راته وایه ما یو زری در کوم څه په وایه نن سبا پولیس والا وکیلانو ته پیسې ورکوي ګوره یاره تېره هفته مو یو څو ترهګر ونیول ومو نیول 4 خو صاحب د رسنیو مخ ته وویل چې 5 مو نیولې دي اوس یې نن و محکمې ته راولې او رسنۍ هم ټوله د باندې ولاړې نو زما په څه مازې مو یو نفر په کار دی د رسنیو مخ ته کښېنوو په سر دې کڅوړه در اغوندې مازې عکس درته ستا صاحب خراب شوي دي ما په بندي که اوی په تا خو په محکمه کې شاهدي نه ورکوو ګوره دا کار راوکه زما وظیفه په خطر کې ده صاحب هم د باندې ولاړ دی که دې پیسې راکړې نه ولاکه مې ګر سره دا کار کړی وای ته خو زما وروره کې راځه ژر ساله پر روډ دې مې دی وکړه سلام صاحبه واخه ژر ځان اماده که ته څوک یې ته څوک یې لښکرې طیبه زه بیا لښکرې مسخره کیمره چالانه کړه دغه دي هغه 15 ترهګر کوم چې پولیسو نن د رسنیو مخ ته راویستل د دوی مخونه خامخا بیرېدونکي دي خو د دوی د بیرېدونکو څېرو تر شا دوی خپل حیوانیت نسي پټولی د کیمرمین اشوک سینګل سره وینې کټیال د تیز خبر سره سهار دې په خیر کول صاحب سهار دې په خیر څنګه یې جولي کول صاحب بیخي ښه یم کول صاحب یې ګیلاس چای خو راواستوه سمه ده دراستومه کوشنه بلې استاده جولي صاحب ته یو ګیلاس چای راوړه سمه ده څه کیسې دي ای جولي ته د طالبانو په تور راته ووایه طالبانه په دې شروع کېږي ستا زده دي ولیکه خیر نون ته هې لام یې فې پیا لیپ نون هې بیخي د نن واسه بس وروره وررجانه دی واسو دی پرون دوره تک سره علي وکالت یې کړی دی ولې په پوهنتون کې بله پوهنځۍ نه وه چې تا وکالت وکړي د وکیل څونه ښایسته دنده ده د حق دپاره مبارزه کول د نورو سره کومک کول زما په نظر تر دې ښه کار په دنیا کې نسته چای شه وه کول صاحب یې ګیلاس چای له راواستوه ستړې مه سې اخشه جانه څنګه یې وکیل صاحب څه کیسې دي دلته ټوله ورځ ناست یو چا سره جنګوو څه کیسې چې په میرټ کې وې دلې هم هغه کیسې شروع دي بابا په کیسه کې مه کېږه په یاد لره د هر وکیل خپل وخت راځي بس د هغه وخت چې مازې پر ځای کښېنه زه که چې په باغ کې وی ورځ به ستاسو هم غټ وکیل جوړ شي زما خبره په یاد لره په مخه چې شه سه بیا به سره ووینو په محکمه کې سمه ده د خدای په امان په مخه یې شه سه غټ وکیل
صاحبه. سهار دې په خیر. سهار دې په خیر صاحبه. سهار مو په خیر. سهار مو په خیر. سهار دې په خیر صاحبه. سهار په خیر. سهار په خیر. 7514 په روژ کال په ډیلي کې 7514 ټکاره سوي دي. خو په هغو ټکرو کې څونه ټکره د دې خلکو په یاد دي. خو که د رسنیو د تیرو 6 میاشتو راپورونه وګورې داسې معلومیږي چې په دې هېواد کې یوازې یو ټکر سوی دی. د خلکو له قابله په لنډ روزر سوی دی او ډریور یې ترچېدلی دی او دا ډریور د یو ډېرې درنې او قانون مراعات کوونکې کورنۍ څخه دی. د دې ښه یو په یو ما د مقابل لوري ټول تورونه غلط ثابت کړل. د ټولو د مخه د قضیې د درجېدو څخه 2 ورځې وروسته یې د راهول دیوان نوم راچولی دی. ولې دوی دا نه کړه ثابته چې راهول دیوان د ټکر په ځای کې و؟ هېڅکله نه د دې کوم عیني شاهد شته. او یوه بله خبره چیرې دوی هغه ټکر سوی لنډروزر دغه د لنډروزر او ټکر په پیښه کې او په اصل کې د قومندان راټي د جوړ شوي راپور پر اساس دا ټکر په کوچني موټر نه په غټ موټر سوی دی. صاحبه د تحقیقات راپور مور کړی دی. سمه ده صحیح دی. ما کاپي ورکړې ده. د تېرو 6 میاشتو راهیسې مقابل لوري او رسنیو غالمغال جوړ کړی دی. خو د دې قضیې په اړه د دې خوارانو سره یوه دانه ثبوت لا هم نشته. هېڅ نه لري. قضیې حق لا نه لري صاحبه. یوازنۍ قضیه د مقابل لوري زما پر بېګناه مراجعه کوونکي راهول دیوان. قاضي صاحب تحقیقات راهول دیوان بې ګناه نه ګڼي. موږ ته دا فرق نه لري چې تحقیقاتو هغه ګناهکار ثابت کړی دی او که بېګناه. زما د ثبوت سره کار دی. ستا سره چیرې د لنډغوزر چیرې د عیني شاهد؟ بس یوه نکته یې ټینګه کړې ده. خاندي نو خامخا به ګناهکاري. د محکمې څخه د باندې د رسنیو بابولالې دي په کوم کې چې نه کومو تحقیقاتو ته کتل کېږي او نه کوم عیني شاهد ته. خو ته ما پرېږده چې در په یاد یې کوم وکیل صاحب چې دا کوم د رسنیو اعلان نه دی، دا یو رښتینی اعلان دی او یوازې یو سړی د دې قضیې پایلې اعلانوی شي. هغه دی ناست دلته زموږ قاضي صاحب. ښاغلي راجپاله ته تر اوسه پورې په خپله دنده کې هغسې ځیرک یې. زه دې متاثره کړم. مننه. ناټپال صاحب ته یو څه پکښې وایه. قاضي صاحب که یو څه وخت نور را کړی وای ما به دا قضیه بیا څېړلې وای. نور لا څومره وخت غواړې؟ 15 میلیونه قضیې د هندوستان په محکمو کې پرتې دي چې یوه فیصله ژر کېږي نو خو پرېږده چې ژر وسې. کښېنه. نو سمه ده. د شواهدو مطابق موږ دې نتیجې ته را رسېدلي یو. دا محکمه راهول دیوان باعزته خوشي کوي. محکمه ختمه سوه. یا ربي غدي ده واوسه. مننه. مننه. مبارک دې سره راجپال صاحب. صاحبه زه ستا ډېر غټ مینهوال یم. زما نوم جولي دی. زه هم وکیل یم. صاحبه د پوهنتون په 3 کلنه دوره کې مې دونه شان نه کړې زه لکه تا چې په یوه ګړي کې را زده کړه. صاحبه زه د میرټ یم. غواړم چې ستا په رقم سړی د ځانه جوړ کړم. زه تللی یم. ډېر ښه خوند دې په وکړي صاحبه. بلې وه ښه وخت به لرې صاحبه. هیڅ نه پوهېږم چې څنګه مننه در څه وکړم راجپاله چې هر څنګه سي راهول زموږ د کورنۍ راتلونکی دی او په ځوانۍ کې داسې غلطۍ د کشرانو څخه کېږي. د دې خو دا معنا نه ده چې د یو چا ژوند یې د محکمو په ځغستاو کې یا مابس کې تېر سي. ستا خبره په پوره توګه تاییدوم ښاغلي دیوان صاحب. غلطۍ خو د ټولو څه کېږي. حکومت خو درې ګزۍ د بېجاده دپاره نه دي جوړ کړي. یوګي باید پلار جان. دغه دي ستا پیسې ښاغلي راجپاله. ستا هغه ټولې پیسې ډېره زیاته مننه. پلار جان ویل چې باید زه نن تا ته پیسې درکړم. څه وسوه؟ کوم مشکل دی؟ موږ خو سودا له ډېرو پیسو کړی. هغه خو صحیح دی خو قضیه خو مازې په 6 میاشتو کې ختمه سوه. دغه خو زه وایم په 6 میاشتو کې هله کور ته را. راجپاله دغه هم ډېرې دي. یوګي ور 3 میلیونه یې که. سمه ده. ښه نو دغه دي راجپال صاحب. خوشحاله سوې؟ قضیې په شروع کې خو ته د میلیونو مصرفولو ته اماده وې او زما څخه هم ډېر خلک پیسې غواړي ښاغلی دیوان. په دې سره ته کولی سې چې ډېر خلک خوشحاله کړې. نو هیله کوم دا در سره واخله او سرشتوب مه کوه. مننه یوکي. ښاغلی دیوانه
دیوان صاحب ډېره زیاته مننه. زه باید ولاړ سم او د صحت پام دې ساته. خدای پامان. دا اوس زه ساورم. تا مو که مې ته درخواست کړی دی؟ ستا اعصاب خراب شوي دي. ته ولې خپلې پښه خپله وایه؟ اخشی جانه ته کښېنه. په ناستې سره نو څه کېږي؟ ته راسې په ارامه خبرې وکړو. کښېنه ارام اوسه یاره. بیا کله به خوا چې یو کوچنی کار کوئ د ورځې 10 وارې زنګونه وال. اوس چې دونه غټه فیصله وکړه زما څخه دې ولا نه پوښتله؟ که ما پوښتنه درڅه کړې وای نو تا اجازه راکول؟ ولې زه لیونی یم؟ ما تا ته ولې به څا ته د غورځېدلو اجازه درکول؟ تا ته دا څادر معلومېږي؟ اخشی جانه په خلاص سترګو ورته وګوره. اخباره پورته کوې ګوره. په اخبارو تلویزیونو کې د دغه قضیې موضوع ده. تا نه ویله چې یو ورځ به ستا کار سم سي؟ بس زما کار سم سو. دا موقع د لاسه نه ورکوم. د دا نور په رقم مچان نه جنګوم. ښه سر مې خلاص و. نو ته دا فکر کوې چې په دې درخواست سره به ستا څه غټ وکیل جوړ سي او بیا رسنۍ به ستا مخو شاته روانې او ته به خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړې. ها زویه دا دومره اسانه کار نه دی. او که دومره اسانه کار وای نو دا بیا عقلان چې ګره ورځ دلته ناست یې. دوی ټوله تر اوسه پورې فکر پر کوي دا ستا په رقم د یو هوښیار سړي سره به مشوره کوي. او زه ولاړم درخواست مې وکړئ. بیخي اسانه کار دی اخشی. پوښتنه دا ده چې اول شروع څوک پکوي؟ ښاغلی قاضي صاحب د موسیقۍ لارښود د یوه خواري انسان په رقم شپه ودس خواري کاږي. ډېره خواري کاږي، سخت کار کوي او هڅه یې دا یې چې خپله سندره ښایسته کړي. قاضي صاحب که چیرې دا سندره یو بل لارښود غلا کړي نو د دغه لارښود په حق کې به څومره غټه ناکي. ښاغلی قاضي صاحب زه خو هم دغه وایم چې د موسیقۍ لارښود سنگیت لهري زما د مراجعه کوونکي د سرګم کمار سندره غلا کړې ده. په دې خاطر باید دته سزا ورکول سي. قاضي صاحب دغه د 6 میاشتو پخواني CD او سندرې چې زما د مراجعه کوونکي دي اصلي چې خپله واوره. ته به په پوسته چې اصلي کمې سندرې دي. قاضي صاحب سیډیانې خو زموږ څه دوم بیخي ډېرې دي. تی خپله واوره او فیصله وکړه چې د سندرې په اصل کې د چا دي. دا وایي او ګړی دا موسیقي څه جوړه کړې ده؟ دا محکمه ده. 90 قضیې باید نن حل کړو. یو چا غلا کړې ده، یو چا فساد کړی دی، یو چا مړی کړی دی. او زه دلته کښېنم ستاسې قوالیانې واورم؟ ته ولاړ شه. ستا نوم څه شي دی؟ سرګم کمار صاحبه. ته خپله غزله شروع کړه. وا څنګه صاحبه؟ خپله غزله چې ووایه. خدای پاکه پرده مې وکړې. میرے تو لگائے میرے تو لگائے بس یې پوه شوم. بیخي سمه ده. ډېر ښه.
کښېنه. ته ولاړ شه، ستا نوم څه شي دی؟ صاحبه سنگیت لهري. ښه، ته دې خپله غزل ووایه. سمه ده. اوی دا اوس ته چی شکوې په ما ناکي قضیه باندې کښېنه کښېنه. قاضي صاحب د دغې سندرې کمپوز ما زده دی او زه ستا په اجازه غواړم چې د باندې واورم. ته نه بیا میرے تو لگ گئے میرے تو لگ گئے سا 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 نیسا 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 گاما پانی سا ڈاگا سا سا نی گا پا مگر سا میرے تو وای بالا بس ته بس یې که بس پنسنګ صاحب بس یې که وکیل صاحب اواز یې بیخي ښایسته دی. مننه قاضي صاحب. په اصل کې موږ په کوچنیوالي کې یو کوچنی د موسیقۍ ګروپ درلودی. د کلیزو ودو او کوزدو و ټولو مراسمو ته تللو. ته یوه خبره مې سر نسو خلاص. په څه شي؟ ټول اسناد خو په دغه دوسیه کې دي. بیا نو تا وایي په ما دا دونه کاغذان راخیستي دي. که ته په دې پیدلی نو ته به اوس داسې وایې لکه زه. ګوره په محکمه کې د وکیل پر میز باید ډېر کاغذان پراته وي. مقابل وکیل او قاضي صاحب به دا فکر کوي چې ده ډېر امادګي نیولې ده. تاثیر پر واچو تاثیر. تا خو به امادګي سمه نیولي. وایي دا قاضي بیخي هوښیار سړی دی. درځه چې ته بیا عقل سې وګوره. ونیسه ښاغلی پیاګي. بله صاحبه. وتاشه یم. ته ولې غواړې چې په پیسو ځان ته جنجال رانیسې؟ پولیسو دې په اړه تحقیقات کړي وه. قاضي صاحب هم ښه پر طبیعت فیصله کړې. نو ته بیا ولې غواړې چې پر دې قضیې باندې بیا تحقیقات وسي؟ صاحبه د تېرې جمعې ورځ د هندوستان اخبار خو به تا ویلي. په هغه کې ښکاره لیکلي دي چې پولیسو ځینې تحقیقات سم نه دي څېړلي او ځینې داسې مهم شواهد دي چې ګر سره کې وړاندې کړي نه دي. صاحبه د دونه ډېرو عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي په تلویزیون کې، خو یو یو مشاهدې ته نه دي راغوښتي. صاحبه په ملي تلویزیون کې په دې اړه برا یو ساعت خبرونه وه او هغه چیز دی هغه لک نه دی. هغه د خلکو سره چې یو ګړی ټیپلا چپ که. تا ول نوم دې څه شي دی؟ صاحبه جګدیش تیاګي. خلک په جولي راته وایي. په کوم ځای کې درسونه ویلي دي؟ د میرټ په دولتي پوهنتون کې. نو تا ته ورې چا دا نه دي درښولي چې په محکمه کې دننه د رسنیو خبرې د ثبوت په توګه نه کارېږي؟ نو بیا ولې ته راته ولاړې خپلې بابولالې راباندې اورې؟ او دغه تا دغه درخواست موږ ته راوړی دی؟ درخواست به نیمخواست لیکلی دی. د مجرم پر ځای چې معلم لیکلی دی. په هره لیکه کې چې پنځه غلطۍ کړي دي. سار اکشن سره بیا درخواست ولیکئ. کم کرایه شواهد لرې د وړاندې کولو دپاره؟ صاحبه چې ما ته یو څه وخت راکړې د ثبوتو د راټولولو دپاره. او نو خو اول به دې ثبوتونه سره راټول کړي وای. زموږ د وخت راځای کولو ته څه اړتیا وه؟ وبخښه صاحبه. د ناځوانه زو په دا بوک مخ راتلونکی تاریخ در کومه. سمه ده صاحبه. تر هغه وخته به یې ثبوتونه راټول کړې. په خبره پوه شوې؟ که نه درخواست یې راخمه د باندې ستا سره په کسبدانۍ کې غورځومه. جولي کور ته نه ځې؟ ځمه یاره ته ولاړ شه. وبخښه صاحبه. جګدیش تیاګي یعنې جولي تاسو یاست؟ هغه د راهول دیوان د قضیې اړوند درخواست تا کړی و؟ کړی مې و. ته کوم مشکل لرې؟ بلې خوشحاله شوم. زما نوم البرټ پینټو دی صاحبه. د ګوا یم. یو کوچنی کاروبار مې دی. نو په دې خاطر هر وخت ډیلي ته راځم. او په هغه ورځ 20 د اپریل په کومه ورځ چې دا ټکر وسو زه په ښار کې وم صاحبه. د شپې چې مې فلم وکتې بیا زه خپل هوټل ته روان وم. هغه وخت زما د سترګو مخ ته دا ټکر وسو صاحبه. زه د دې قضیې یوازینی عیني شاهد یم صاحبه. نو تر اوسه چیرې وې؟ ولې دې یو څه ونه کړه؟ صاحبه یو عام سړی چې څونې کولی سي په هغه شپه خو ما غونډې وکړه. زه دستي د پولیسو ماموریت ته ولاړم
او ما غوته وویل چې زما مخ ته دا ټکر وسو. ما شکایت هم ولیکئ. د شکایت کاپي در سره ده؟ ته خو په دې خبرې صاحب چې په دې قضیه کې دونې غټ غټ خلک لاس لري. د پولیسو په ماموریت کې ما ته وویل چې که اړتیا سوه تا به راوغواړو، پوښتنې به درڅه وکړو. خو صاحبه ما تر اوسه انتظار کوئ. هېچا نه راوغوښتم، هېچا پوښتنې نه راسه وکړې، هېچا زنګ نه راولی، هېچا هم. بیا چې وروسته خبر شوم چې تا درخواست کړی دی، نو زړه مې پیدا کړي صاحبه چې یو څوک خو شته چې د حق دپاره مبارزه کوي. د دې خلکو مخ ته بس دا دې تا ته راغلم صاحبه. دا هر څه ته په محکمه کې وایه؟ خو دې وایم صاحبه، خامخا یې وایم، ولې نه وایم؟ زه د حق دپاره تر هره ځایه ځم. صاحبه ته دا ومنه چې زه ستا سره یم. د لنډ کروزر د ټکر په اړه درخواست کوونکی وکیل جولی نن محکمې ته یو تحلیف پاڼه ورکړه او ټول یې حیران کړه. په دې تحلیف پاڼه کې د البرت پینټو په نامه یو شاهد د دې پیښې یو عیني شاهد ښودلی دی. محکمې دا عیني شاهد منلی دی او د راهول دیوان وکیل تاجندر راجپال یې په راتلونکي تاریخ محکمې ته غوښتی دی. او وای راجپال صاحب، تو خو نن سبا تر سترې محکمې را دې خواته بل ځای ته نه ځې؟ یاره کله کله موږ ته هم راځه، پر موږ خواران یې پوښتنه کوه. یا د عزیز خبر نه ده، دا څو ورځې صاحبه چای پنکلش را دې خواته. نو خوشحاله شوم چې ته مې ولیدلې. زه هم خوشحاله شولم. راجپال صاحب سمه ده، مهرباني. دغه هغه ژړي پلازي چې هغه د نویډا ده، دا ستا د دغه شمې دي؟ و دغه شي دي. یا عجبه ځای دی. او ډېر ښایسته ځای دی. قاضي صاحب تا په هغه ځای کې یو کور غوښت؟ اوس ما د یو کوچنیانه د یو درو خونو په سرای پسې ګرځېدلم. ستا دپاره ولې د درو خونو سرای؟ ته خو باید یو کوټې رانیسې. قاضي چترجي هم رانیولې. قاضي صاحب شاید یو ګړی انتظار وکړه وروره، یو ګړی. په چترجي خو ته خبرې چې خو زما د همدغه نرخونه یې بیخي لوړ دي. زه خبرې ورسره کوم، قیمت یې راکښته کوم او کار به دې وسي. راجپال صاحب یو بله کوچنۍ غوښتنه مې هم درته صاحب هغه شاید به مې وړاندې کړې وه. وراره دوی کې ودرېږه، د صبر په نامه یو شی پېژنې؟ کډې چې بارېږي وبخښه صاحبه. دا د کور دې ودان. په دې کې هېڅ مشکل نشته، کومه غټ خبر نه ده، خاطر جمع اوسه. بیا به وروسته خبرې پر ښه نو که زیاتې شروع کړه. صاحبه زما هغه شاهد چې و هغه عیني شاهد البرت پینټو. کوم عیني شاهد؟ صاحبه ما هلته نوم لیکلی دی. نو خو کومه دی؟ دی صاحبه ومې لیدلې. ولې هلته ولاړې؟ راس دلته ودرېږه. دغه د شاعري ځای دی، وخېږه. ته به دا فلمو کې کار کوې که څه کیسه ده؟ و همدا نوم چې خورا فلمي دی. یا صاحب نو البرت پینټو صاحب، بلې ستا د شاهدۍ مطابق تا دا بیان ورکړی دی چې په کومه ورځ ټکر شوی و، نه یوازې ته په هغه ځای کې موجود وې، بل دا چې تا هلته راول دیوال هم لیدلی و. دا هغسې ده؟ اوه صاحبه. نو پینټو صاحب دا راته ووایه دا پیښه څه وخت وسوه؟ صاحبه په 16 د اپریل. پر څو بجې پیښه وسوه؟ صاحبه تقریبا د شپې پر 1 بجه 10 بالا په بالا. نو هغه وخت هلته څه کول؟ صاحبه ما د شپې فلم وکتې، بیرته خپل هوټل ته کوم فلم روان چې وم. کتئ؟ صاحبه جدا اکبر. صاحبه هغه د پولیسو د شکایت کاپي، د هوټل بیل او هغه د فلم ټیکټ، هغه درې سره موږ تاسو ته وړاندې کړي دي صاحبه. ښه راجپال صاحب، بلې ته په دې اړه یو څه وایې؟ مننه قاضي صاحب. صاحبه د هر څه در مخه ته په محکمه کې ایرکنډیشن به ستا که څونه ګرمي ده، خولې مې وکړلې. ته د ورځې 8 ساعته کار کوې، ستا به څه حالي؟ لاسور خو نه غواړي راجپال صاحب. دا 2 میاشتې کېږي درخواست مو ورته کړی وي، وایي چې بنکې مو درکړې چې د هغه ډېرې دي. خیر ته دا پرېږده، دا راته وایه د دې په اړه ته یو څه ویل لرې؟ شملا ته تللې وم د خپلې خورځې واده مې و هغه ته، نو ما که زیان نه ده څېړلې. زه به ډېر خوشحاله شم که تاسې یو بل تاریخ ونه راوښیاست. خو بل تاریخ به درکړو، په دې کې څه مشکل دی؟ وکیل صاحب ته خو به کوم مشکل نه لرې. قاضي صاحب مشکل نه لرم، خو یو کوچنۍ غوښتنه مې وه. که ته دا امر وکړې چې په راتلونکي تاریخ کې راهول دیوان هم راولي، نو ښاغلی پینټو به هغه وپېژني او دا قضیه به لږ ژر حل شي صاحبه. دا محکمه د ښاغلي تیاګي دلته په تلوار هېڅ نه کېږي
او زه په دې نه سم پوه چې په څه خطر باید زما مراجعه کوونکی محکمې ته حاضر سي. راجپال صاحب زه خو دلې یم. فکر سره په کیسه کې مې کېږي ستا د مراجعه کوونکي څخه هېڅ پوښتنه نه کوم. کشر دی بیا له هغه به پر کور جېغ ناستي راځي چې د زما محکمه به مو وویني. دغسې نه ده؟ نو زه تاریخ در کومه. سمه ده؟ هسې ښاغلی راجپاله نن محکمې امر کړی دی چې راهول دیوان دې محکمې ته وړاندې سي. تاسو څه وایاست؟ موږ باید چې د محکمې درناوی وکړو. او که چیرې ښاغلي البرټ پینټو هغه وپېژندي نو؟ ښه مینه که تا داسې پالتو پوښتنې د خلکو څه کولې نو خلک به زه چمتا وپېژني. ته خبره یې چې هغه شواهد لري. خبره یې یو د سینما ټیکټ جودا او اکبر. زه تېره ځم مینه سمې پوښتنې پیدا کړه. ښاغلي تیاګي نن چې څه په محکمه کې وسوه آیا هغه تاسو خپله یوه کوچنۍ بریا بولي؟ خود خامخا بولم. که چیرې هغه راوغواړي و محکمې ته نو د هغه څخه به یوه خبره ښکاره سي چې په دې قضیه کې ځینې داسې ټکي دي کوم چې باید بیا تحقیق سي. صاحبه که یې تاسو بده نه ګڼئ نن موږ په تلویزیون کې د دې قضیې اړوند یو خاص پروګرام لرو. آیا تاسو راځئ؟ خو درځمه ولې نه درځمه. تاسې موټر افسر استولی سئ؟ خود صاحبه ډېره مننه اغلې ډېره مننه. صاحب یوه کس هیله کوم. سمه ده دا ونیسه. دا څه شي کال صاحب؟ دا ستا کوټه ده. خو کول صاحب ته دغونې غټه قضیه پر مخ وړې باید د ناستې ځای خو دې نه ښایسته رسنۍ والا به راسي ځای خو دې باید یو څه ښایسته څنګه په دې خاطر د نن څخه دلته دننه کانتین بند دا ځای به ستا کوټه کول صاحب زه خو د خدای له غړی یم د دې ځای کرایه به څنګه درکړم؟ کرایه ستاسو چا وغوښتله چا در څه وغوښتل؟ ته ګوره ته ما دونه کوچنی سړی بولې. خو بیا هم کول صاحب بیا مې چینه دا ستا کوټه ده دلته به ته کښېنې او خپل کار به کوې. سمه ده؟ چای درته رااستوم. تا خوشاویله یاره. وکیل صاحب د کوټې مبارکي درته وایم. کارونه دې سم سوه. اخشي جانه د دا کال صاحب کیسه څنګه ده؟ ولې ته نه یې په خبر؟ او هغه عکس یې نه دی لیدلی؟ پر میز یې د انجلۍ عکس دی. هغه څوک ده؟ د کول صاحب لور وه. یو د پولیسو د قومندان زوی پر هغې تېری وکړې او ویې وژل. ټوله ثبوتونه د هغه هلک پر خلاف وه مګر راجپال خو راجپال دی. د نامې زوی داسې کار ورسره وکړي چې په شپږو میاشتو کې هلک په عزت سره خوشي سو. اوس دا سپین ږیری دا 15 کاله کېږي چې په محکمه کې کانټین کوي. شپه ورځ د وکیلانو د قاضیانو سره یو ځای خو خپلې یوازنۍ لور ته انصاف نه کوي وار. بس دا فکر وکړه چې په تا کې خپل د درد ملهم ویني او شوایي ته سبا میرټ ته ځې که نه ځې؟ ځې زه ولاړم د خدای په امان. وروره څوک چې په کار و ختمت چې راوړی دی او که د وکیل صاحب سره وینې پلارجان پر کور نسته. وبخښه یاره هغه هېر که یا بخښنې غوښتلو ته څه اړتیا شته؟ دا 3 میاشتې کېږي چې سره لیدلې ملا نجې هغسې نه ده. په دې کې نو بیا څه د بخښنې خبره ده؟ زه بیا ولې نه کې احساساتي کېږم؟ زما خو اعصاب خراب دي لکه لیونۍ نکې د چا څخه بجې سم. الوی په دلې کې چې یو بله ملګری پیدا کړی د وکیل صاحب. دا اوس ته څه وایې یاره؟ بخښنه مې درڅه وغوښتله ومې بخښه. ته اوس دا کوچنی وژنې خفه کوې مې وژنې مې خفه کوې مې ونیسه ومې وژنه. اوی جولې پرېمږده یوازې ستا ځای لیدلم زما نه یې لیدلې زما نو ته نه یې لیدلې. خو څه مې کړی وای سندو دا ستا اوسئ تاګي زده کوئ. اوی شوی ستا لپاره مې سوغات راوړي دي. دغه دی خلاص یې کړم
زه څونه وخت کېږي چې انتظار کوم اوس خو دا مخ ور ومه د ترژلو شیان ستا مینه په بلا څه ومه وشوه نه سوه دې خوښ او وایي که خالي لاس راغلی وای نو هم دې یو څه راته ویل باره مې ستا د پلار دپاره دغه راوړه اخر خو زما خو سر کېږي رښتیا وایې په کول ټینګ یم کول مې نه ورسره کړی ښه دا جولې ډېر هوښیار سوی دی ونو د جولې څخه غاټ وکیل جوړ شولمه په دې کې معیار یې وپېژنې څنګه به چې نه پېژنې دا دونه غټ کاج کوې ای جولې زما ستا هغه دغه نه دی هغه د قاضي مخ ته چې هغه دغه کوي اعتراض لرم قاضي صاحب زه غواړم هغه نو ووینم خو یو ورځ راسه په راتلونکي هفته کې ډېره غټه کس یاده ښه به دې ساه شي وایي ښه وایي ما تا ته یو شی راوړی و ته ودې شعر به مې شي یخی یا مننه موږ وخت لرو په 2-3 ورځې کې به یې حل راوباسو زما زړه ته نه لویږي د محکمې په راتلونکي تاریخ کې به پینټو راهول وپېژني او ته وایه چې خوا مه په بده وه ګوره ښاغلي راجپاله زه باید دا ومنم زه خواشینی یم او زه خواشینی په دې خاطر یم ځکه چې زه دا فکر کوم چې ته پر ځان باور نه لرې یا داسې نه ده زه په ځان باور یم زه په ځان ډېر باور یم خو باید دا ومومنو چې هغه سړي موږ په فکر کې کړو زما خو په دې سم نه خلاصېږي چې موږ لا ولې تر اوسه ورته ګورو معنا زما زړه خو غواړي راسې چې د جولې په پیسو رانیسو چې هر څوک هیلې مازې رانیسه هیله کوم په هغه موضوعاتو کې ځان مه اچوه چې ستا سر نه به خلاصېږي اول دا فکر وکړه دا جولې څوک دی د هغه خو زه درته وایم چې دغه جولې څوک دی مقصد دا یا چې شي ګوره موږ پیسې شخصیت نه دی په یوه میسیج هغه پر شا کوی سم مازې په یوه دانه میسیج کار خلاص نو خو پر شا که په اصل کې د البرټ پینټو مشکل دی غیرتمند هندوستانی دی چې وایي څومره اسانه ده چې په محکمې کې شاهدي ورکوم مشکل د ده شاید دی چې رسنۍ یې بېرته د دې موضوع څېړلو ته اړ کړل دغه مشکل دی ښاغلی تیاګي پینټو څه کیسه ده وروره څه خبره ده یا داسې خاص خبره نه وه دا څو ورځې کېږي ستا سره مې نه ولیدلې او سبا په محکمه کې ته پوهېږې یو څه وارخطا وم یاره زه پوهېږم خو یاره سبا ته مازې په محکمه کې راهول دیوان وپېژنه د هغه وروسته ورته ګوره یا ما دا پوښتنه در څخه کوله ښاغلی تیاګي که چیرې سبا زه په محکمه کې د راهول دیوان د پېژندلو څخه انکار وکړم نو مشکل خو به نه وي دا اوس ته څه وایې یاره یا ما ستا څخه مې پوښتله ځکه چیرې په محکمه کې پښیمانه سم نو پښیمانه سې ګوره یاره زه پوهېږم چې د دې سره مبارزه کول مشکله ده مګر موږ خو د یو ادب دپاره مبارزه کوو د غریبانو مزدورانو د انصاف دپاره انصاف ته د انصاف دپاره مبارزه کوې ما استعمالیت ته خپل وکالت مشوره کوې خیر پرېږده ادب ته به راسم د دیوان د کورنۍ سره مې سودا وکړه په 20 میلیونه 10% به تا ته درکم خو چې سبا زه په محکمه کې هر څه ووایم ته به چپ کښېنې څه پکښې وایه سودا کوې ته خو بې غیرته ډېر بد سړی وختې یاره ما څنګه بللې او ته خو ته یو غلطي کوې دیوان کورنۍ ډېر خانان دي په 20 میلیونه خپل ایمان مه خرڅوه ما د ځان سره بوځه سودا دپاره د شتې په ډېروم لږ تر لږه 50 میلیونه جدي راخلم او وایي راشپاز زموږ څخه بیریږي 50 میلیونه جنې وغواړم راشپال به وبېرېږي ستاسو عجبه دې وکړه وایي ته ډېر ساده
خدای وروره که کوم راجپال چې دا ټوله لوبه جوړه کړه هغه راجپال ستاسو بیریږي زه هیڅ عیني معنی شاید نه یم نه ما کوم فلم کتلی دی نه زه کوم هوټل ته تلم نه ما شکایت کړی دی زه د راجپال صاحب نه پاره یم د هغه دپاره کار کوم تا راجپال ما ته راوستولې حیرانه سوې راجپال صاحب خلک د هغه سیاره نه یې اوس خو تا تازه تمرین شروع کړی دی نورې تجربې به هم حاصلې کړې وادي ورېده خو ستا هم بخت ښه دی په 2 میاشت کې په ټولو رسنیو کې مشهوره سوې اورېدلې مې دي چې کال صاحب کوټه هم در کړې ده واه د کامیابۍ دې مبارک شه وکیل صاحب وروره ښه پر طبیعت فکر پر وکړه که ته یا ووایې هم زه سبا په محکمه کې شاهدي نه ورکوم او که دې وویل 2 میلیونه څه پکښې وایه 2 میلیونه وای شاباش ښه فیصله دې وکړه دا دې ستا پیشکې پوره 2 لکه نورې پیسې در فیصلې وروسته سمه ده او یو میسیج ور واستوه راجپال صاحب ته مننه پکښې ولیکه هغه ته په ښه خوند ورکړي د مراشرا په محکمه کې پر 10 تاریخ باندې قاضي رانه دی سمه ده ته ود دغه چې ستا پیسې ښاغلي راجپاله اوس هیله کوم زما زوی د دا جنجالو سره وباسه چې دا اخري پلاسي ښاغلی دیوانه دا څه دی د هغه د دې شله کوچکو چې تا ماته راکړي دا پیسې زه اوس هغه وخت غواړم چې راهول د دې قضیې څخه په پوره توګه راووځي ډېره زیاته مننه ښاغلي راجپاله ویویکا دا واخه وساته سمه صاحبه او ویویکا هیڅکله مسراش کېږه ته ډېر هوښیار یې صاحبه زه منم زه فقط هغه څه غواړم کوم چې زما حق کېږي او هیڅوک ما د سراش نشي ویلی ښه راغلی تا خو ویل چې پر 7 بجې خامخا ځان ته رسوم سندو ټلیفون جم نه پورته کوئ که واسو په ما پسې د ملي بس تمځای ته نه وای راغلی نو زه به تر اوسه پورې ورې ولاړه وای ډېر شیان باید زده کړم ډېر شیان باید زده کړې جولي زویه ما دا فکر کوي چې د دې ټولې لوبې ریموټ زما په لاس کې دی ادرس لوی ولا رنداوی چوک چپلاس موبایل او کمپیوټر یاره بیخي د واسه ومې منلې راجپال صاحب خلک ناکي لاس په نامه نه یې ورته ولاړ ډېر ښه عجبه یې وکړه یاره ومې منلې راجپال صاحب ومې منلې څه وسوه زما هم سر پر اخلاص که یاره سر خو زما هم نه په خلاصېږي په دې سودا کې ما ګټه وکړه که تاوان په کومه سودا کې هغه البرټ پینټو نه و
هغه ته راجپال سړی وختي څه شی؟ او یاره دوی خپل ترمنځ سودا کړې ده په 20 میلیونه او ما ته 2 میلیونه راکړه. او یا تاوان مې وکړ یاره. یاره غټ تاوان مې وکړ. جولي تاوان دې وکړ. زما څه بیا عقل جوړ کړي ټولې پیسې خپله واخیستې. باید لږ تر لږه مې 5 میلیونه ځینې اخیستي وای. پینټو په دیوان په محکمه کې پېژندلی وای. نو راجپال به ما ته زنګ راولی وای. غټ تاوان مې وکړ. خو چې کله لوبه زما نه وه نو ولې مې تاوان وکړ؟ او که هغه 20 میلیونه اخیستي دي نو 2 میلیونه بیا ما ته راکړه. او صندوق 2 میلیونه بیخي ډېرې پیسې کېږي. ته ورته وګوره 2 لکه پیسکې. ولې تا ولې داسې وکړه؟ په تا څه وسوه؟ هغه ټوله زحمت هغه ستا قضیه دا یوه سودا وه؟ او هغه شپږ بې ګناه چې مړه سوله د هغو دپاره د انصاف مبارزه هغه دې درواغ ویل؟ او ویل ولې نارې را باندې وه؟ ما څه وکړله؟ د یو څو پیسو ګټلو موقع مې ترلاسه کړې وه. پرېښي مې وای. د هغه زما مسلک دی. ستا مسلک وکالت دی. دا کم کار چې ته کوې وجې ته دلالي وایي. نو سمه ده زه دلال یم. دلال یم. خوشحاله سوې؟ ته څه فکر کوې؟ زه د دې قضیې د ګټلو خوبونه وینم. زه دونه بې عقل نه یم چې بخت مې رسته سو نو ما څه کړي وای؟ او دا هر څه زه د ځان لپاره نه کوم، ستا دپاره کومه. زموږ د راتلونکي دپاره کومه. ما تر ننه ستاسې کوم داسې شی غوښتی دی جولي؟ د ښایسته کور موټر دا زما خوب نه وه؟ ما تا ته وویل چې دلې ته راسه. ځان ملامت که ته ولې ما ملامته یې؟ ښه دا به ومنم چې دا هر څه ته زما دپاره کوې. ما ته یوه خبره وکړه. ما تر ننه ستاسې کم داسې شی غوښتی دی چې ته نن دغه بېماني کوې. او وایي دا اوس ته څنګه خبرې کوې؟ چا بېماني وکړه؟ ته لیونی سوې؟ او که د دې بېمانه سره په تکلیف یې نو ځه ولاړه سه. ځان ته یو ایمانداره سړی پیدا کړه. بل ته خبرې کوې. تا څه غوښتله؟ په اخبار کې عکس، نوم، شهرت، په ټي وي کې مرکه، د هغه جه غوښتله وه؟ دا هر څه خو تا په ایمانداري کې هم کولی سوی جولي. که دې ټوله عقل پر دلالۍ نه خلاصوي نو څه پر ارامه په دې اړه فکر وکړه. ډېره خرابه سودا تا کړې ده. یا د هغه یو نه دی صاحبه. پینټو صاحب تا په خپل بیان کې لیکلي دي چې ما په هغه شپه راهول دیوان ولیدی. ته پوره باور یې چې د هغه یو نه دی؟ صاحبه زه باوري یم چې د هغه یو نه دی. ما چې په اخبار کې عکس ویلي ما چې د هغه یو دی مګر دا خو هغه یو نه دی. پینټو صاحب تو خبر یې وه چې ستا شهیدي دا قضیې لپاره څونه مهمه ده؟ زه خبر یم صاحبه خو نو د انصاف دپاره خو زه یو بې ګناه نسم ښکېلولی صاحبه. سمه ده. تا ته وایم تیږي صاحب ته په دې اړه یو څه ویل لرې؟ یا قاضي صاحب زه هېڅ ویل نه لرم. اوه یاره چپ سئ، محکمه ده، د دې ځای خونه کې خیال ساتئ. اوه تیږي صاحب زدا شاید خدا دې بل څه وایي. که دا کیسه وي که زیاتې بایللې ده یو څه خو ووایه. یا صاحبه زه هېڅ نه وایم. ښه سمه ده. زه چې په خپل منځ کې مو قضیه سره حل کړه. ښه اوس به د محکمې وخت مو وژغوري نو راتلونکی تاریخ در کومه وبه ګورو چې څه کېږي. واوره جولي څه په وایه د نامې زو شه ابوش
یاره خلک به ستا د کامیابۍ مثالونه وړاندې کوي زه په تا فخر کوم بیخي جې دواسه ما خو دا فکر کوي چې 7 لکه به درکړي 2 میلیونه بیخي جې دواسه یاره ګوره یو ورځ به ستاسه د راجپال لا غټ وکیل جوړ سه ته بیا په دې څه خبر شوې او وایي داسې سوداوې خو نه پټېږي زویه تر اوسه خو به ټوله مکمه په خبره سوي وي بخشي جانه ما خو به ښه کار کړی وه ښه بیخي دې ښه وکړه یاره اوس ته کور ته ولاړ سه هر ځای هېر کړه کول صاحب نه دلته په محکمه کې او وایي کول صاحب عجبه یا کړه بخشي جانه هغه ټول زحمت هغه ستا قضیه دا یوه سودا وه او هغه 6 بې ګناه چې مړه سوله د هغو دپاره د انصاف مبارزه هغه دې درواغ ویل ورور جانه ته خو دا تش رګ نه کې اخوا ته ووه دلته به زه د کورنۍ سره بیده سم راهول دیوان په قضیه کې عیني شاهد البرټ پینټو خپله شاهدي واخیستل دا قضیه یو څه پیچلې معلومیږي او داسې معلومیږي لکه یو پلابیا چې تاجندر راجپال دا قضیه ګټلې تر وي ټولو عجبه خبره دا ده چې د څه وخت راهیسې البرټ پینټو په محکمه کې شهیدي ورکړې ده د هغه رئیس نه دی نه د هغه وکیل جګدیش تیاګي یعنی جولي هیڅ نه معلومیږي او د شهیدي په وخت کې د پینټو پټه خوله پاته کېدل څو پوښتنې راپورته کړي دي دې ټولې کیسې ته په کتو سره یوه خبره معلومه ده چې د غریب ژوند د خان تر موټر لا ارزانه دی ښاغلی جګدیش تیاګي ماپښین دې په خیر صاحبه زه بادشاه کمپنۍ سره راغلی یم ستا موټر مې درته راوستلی دی دا چې موټر دی صاحبه د دې کال د ټولو ښه موټر راسه چې شیان در وښیم صاحبه ایربیګ لري صاحبه اتومات دی او په ماشین کې خو ویل نشته صاحبه بیخي ښایسته موټر دی تیل هم بیخي لږ خوري بیخي اچوه موټر چې ما د اسکلیټر پښه وړې په سل کې روان یې بیخي به دې خواست چې ما زې وچلوه بیخي ښایسته موټر چې دا رنګ ته وه دا رنګ یې څنګه ښایسته دی صاحبه چې بانټ وګوره بانټ یې بیا بیخي ښایسته دی خام شیشتایي دی صاحبه دا اوس ته څه شکې صاحبه ولې ماته صاحبه خو موټر خرابېږي صاحبه مې ماتو خپل موټر دې صاحبه مې ماتو خپل موټر دې پیسو دې رانیولی دی کالو سره دا نیکټایي ډېر ښه خوند راکوي هیله کوم دونه احساسات کېدو ته څه اړتیا ده ته باید په دې باندې خوشحاله اوسې چې اوله قضیه دې زما په وړاندې وه ما چې تر ننه پورې څونه قضیې ګټلي دي زما مقابل وکیل په خپله کوټه کې زما عکس موښلي تحفې راستې د دیوالي په رخصتیو کې سیبل د دا اوله قضیه زما په وړاندې وه ته پوهېږې خانه مې ورخراب په پوره توګه مې خانه ورخراب کړه او دی ویل ټول عمر خوشحالي او پر هغه سربېره مې دا پیسې هم ورکړې خلک خو به دغه وایه چې د راجپال په وړاندې لا درېدلی دي نو ښه وکیل به ژوند به دې جوړ شي دا ستا غوندې وکیل دپاره 2 میلیونه بیخي ډېره پیسې دي ورسره وایخه زما اراده بیا بله د راجپال صاحب ما دا فکر کوي چې ستاسې څوک بایلي د وکیلانو آینده سمه سي خو چې ستاسې وګټي نو ټوله ژوند بیا سم سي تر
اوسه پورې خو ما دا قضیه سمه شروع کړله نه ده او ته مې پر دا حل کړې د 2 پیسو وکیل یې د 2 پیسو ته به څه وکې د ملت یم که مې خپله حیثیت ښکاره کوي نو په ځان به دې حیران کم احساساتي بیعقل جولی ستا خو لعنتي در باندې وروره ستا به کارو په لاک د شیطان له سر خلاصېږي اول مې ته راوګرځولې چې درخواست مه کوه او تا نه منله اوس چې بیا ستا ټوله کار سم سو نو 2 میلیونه تا بیل ته راجپال ته ورکړې یاره دا اوس تا څنګه کارونه دي بیا فکر پر وکړه سندیا به په 2-3 ورځې کې بیل ته راسې هر څه به بیل ته پخوا به رقم سي د ګټې په اړه فکر وکړه او ګټه زه په بلا ومه زه اوس غواړم دا قضیه وګټم ته ووایه کومک راسره کوې که یا معنا ته نه راګرځې سمه ده وروره راته ووایه څه کومک در سره کولی سم اخشي جانه د ډیلي په پولیس کې خو ته ډېری پېژنې د پیر څخه وروسته چې د راهول ډیوان د موټر عکاسي سوې وه هغه عکاسي د پولیس څخه ده چې تر اوسه محکمې ته نه ده وړاندې کړې ما چې هغه عکاسي را پیدا کړه وروره کاره څه مشکله دي خو یو نفر یې کولی شي خان صاحب تاسو ټولو غټو قومندانانو ته زه عسکر رحم ګلپار ورما سلامونه وایم کښېنئ 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 ونیسئ چې شروع یې کړو دغه شت چې دی دا اتمې او زه د صدر بازار پوسته ده او د لویه ښاره خاصه مه راغلی دي چې لیلام د 2 میلیون څخه شروع کېږي خو یو بل هم روم راغلی دي چې څه قومندانان یعنې چې جرم یې نه یې کړی داسې قومندانان نو پر بسم الله وکړو شروع وکړو لیلام شروع کړئ 3 میلیونه 3.5 میلیونه او وایي چوهانه وا دې نه اورېده قومندان باید جرم نه وي کړی پر تا خو چې بیا یې تحقیقات شروع دي هغه د ګرګاو مځکه چې غصب کړې وه او ته خو بیخي د شیدو پیرو یې ګفتا تا چې خلک بندیان کړي وه هغه څنګه سو او وای چوهان صاحب د 4 کسانو پلار شوی بیا هم د کسانو پر اګام څنګهېږي لکه وینه یو در بله مشره خوري عجبه ده پکفران بیا شروع کړو د هغه ځای شروع کړو سمه ده 4 میلیونه د ته بیا وګوره د په ژوند جرم نه دي کړی 6 میاشتې در مخکې پر ضمانت ایله کوي د یو تېرې قضیه ده پر ده ښه او ته چې ګرده ورځ دا میلې که دغه په اړه ټول خبر کمه او یې پرېږده یې ګفته خوله مې مه راخلاصوه که غیرت لرې نو لوړ نرخ ووایه هکې د شیطان په رقم شیطانتونه مه کوه 4 میلیونه 5 میلیونه 5 میلیونه 6 میلیونه 6 میلیونه 6 میلیونه 6 میلیونه وا داسې د نوي د زامنو کارونه وکړئ 1 2 یاره دا خو میچ مساوي شو یعنې په تاسو کې یو هم داسې قومندان نشته چې جرم یې نه کړی او د ټولو شی پیسې ووایي مشره زه څنګه یم بټناګر صاحب تا خو زه واده ته راغلی وم بیخي نه میندې وریجې وې پر تا کمه کږه وه مشره د دلي په پوهنتون کې د 2006 ده د یو چا د ځورولو تور دی راباندې صاحب د ځورولو قضیه اخ دا نو اوس یو قضیه ده ته دلته راشه دلته راشه مخ ته راشه ته ورته وګوره بټناګر صاحب دغه څه سړی دی راشه بټناګر صاحب موږ ټوله د پولیسو اداره په تا فخر کوو ته په خبر یې یا صاحب موږ د ده په ځای شل ووژل دی په خبر لاندې دی 6 میلیونه یو 6 میلیونه 2 6 میلیونه 3 سندیپ بټناګر صاحب ته را روان افته خپلې پیسې جمع کړه خپل مکتوب دی بالا د سره یوسه
پوه شوې مننه. او مننه مراشه کوه وایه دې ته جرمنفي کمه کمانډان سندیپ بدناګر ماموریت د صدر بازار پر ده یو ټیټ چکچکي وکړي زلفې زولانه لري دلبر د عشق خزانه لري دلبر ستړي مه شې مشه بانو برساته چک شیږي پرتاب وا پرتاب وکیل ستا کار به وشي ما چې 15 لکه راکړه زموږ پیسې څه کمې دي خان صاحب لږ شره سره په لږ کې دې واخیستلو څونه لا لږ کمه بیا څو راکړې خان صاحب وا 1 لک دا څونه لږ ګوره خان دي صاحب تازه وکیل سوی دی خو قضیه ډېره مهمه ده ردوا ما هیله کوم تا ته به ډېر غټ امیدو راغلی یو زه خبر یم ستاسو هېڅوک خالي لاس نه ځي هغه خو ښې دي خو په موږ هم بچیان پسې دي وکیل صاحب تو خو د ودو کولو وکیل یې و خان صاحب بیا مې ورته پیدا کړه ښه دی یو کار وکړه 1 لک ورسره راکړه او په راتلونکي یو کال کې چې هر څومره نایو زما مې دعا شول 15% تخفیف ورسره کوه سودا ده فکر مه کوه وخت نشته راسره نن سپوږمۍ راخېږي په کور کې مېرمنې تجارت کوي څه پسې وه څنګه خوښه مې ده خان صاحب ډېر ښه آفرین دغه دي 1 لک سمه ده د چهارشنبې په ورځ راشئ شیدې مو یوسئ پوه شوه سمه ده مهانه ودرې زه هم درسره ځمه زما مټ کال بیا چیر خلاص کړ یاره دا اوس تا څه وکړه اکسیجانه 1 لک دې ورکړې او 1 کال به ته لومړی ځل دی چې په ایماندارۍ سره مبارزه کوو پروا نه کوي یو څه چې راسه ولاړ شي صاحب زه دا پوښتنه سم چې دا اوس په محکمه کې څه روان دي د البر بیټو وروسته دا یوه نوې لوبه ده دغه سیډي زموږ په قضیه پورې څه اړه لري قاضي صاحب زه چې وایم راجپال صاحب دا سیډي سمو نه ده کتلې واسو ته نیک شاته که بس DL 15C B3101 دا موټر د یوګراج دیوان په نامه سره ثبت دی قاضي صاحب د ثبت او مالیات کاغذان ما تاسو ته سپارلي دي تاسو یې کتلی سئ د ګروپانو در سره ولګو قاضي صاحب زه د ډیلي د پولیسو هغه عسکر د شاهد په توګه وړاندې کوم قاضي صاحب چې اچي دغه عکاسي کړې ده وبخښئ زه بخښنه غواړم قاضي صاحب زه دا فکر کوم چې د اوس زمانې ځوانان د هندي فلمو په کتلو د ځانه وکیل جوړ کړي آیا زه دی راغوښتلی سم اوس بیا زه هغه راغواړم ته اوس خپل واده د خلک راغواړې یو څوک یې واده ته ور وښوئ چې د شاهد د وړاندې کولو څخه تر مخه پیشکي یاداشت ورکول کېږي محکمې ته هم او مقابل لوري ته هم او تر اجازې وروسته بیا شاید راغوښتلی سي قاضي صاحب زه پوهېږم چې زما څه غلطي وسوله خو هیله کوم ستاسو څخه په راتلونکي تاریخ کې راوله وکیل صاحب قاضي صاحب ما ډېر کوشش کړی دی چې دغه نفر حاضر کړم او دلته یې راولم هیله د وړاندې په داشنه سارو مناسان کوه وکیل صاحب هیله کوم صاحب کشبال صاحب ستا مشر دی که د محکمې یو دوه درې اصول زده کړې په دې ته نه کوشنی کېږي اصول او قوانین د قانون د پیدې دپاره جوړ سوي دي د دې څخه د رښتیا د پټولو ذریعه ما جوړوي دا اوس دی د دغه شان څخه د راجپال پر کم دلالان ډېره غټه استفاده کوي ما دې وویل دلال تر ننه پورې چا زما سره داسې بېادبي نه ده کړې دا اوس څه وویل بېادبي خو به زه تا ته وروسته در وښیم چې ما دا قضیه ختمه سي بیا ما تا سره ګورو وروسته نه بیا چیش کې په دغه محکمه کې وکړه وروره آرام سي دا مو څه نارې جوړوي څوک یې چې زما سره داسې بېادبي نه
وروره که تاسو داسې قضیه وئ نو خو د باندې جنګ پر وکړي زما د محکمې نظم ولې خرابوئ دا ته وایم او رچبال صاحب تو خو ډېر وخت وکیل یې موږ خپل هر وخت یو شی ستا څخه زده کوو یار تا څنګه خپله یو څه له لاسه ورکړم ته شوی ما باید احتیاط کړی وای انشاءالله د دې وروسته به داسې ونه سي و ځان پوه کوم ته تللی سې تیږي صاحب د نور زبر په محکمې کې څه شګی یار ته خو باید په فلمو کې کار کولی پر دا غوږ چې نه به جوړ ووامه دغه دې وې اولادونه چې پیدا اصلاح به کاڼې وکیل صاحب دا محکمه ده دلته د وکیل حیثیت ته خلک اعتبار ورکوي نه سوی پوه تازه تازه چې تمرین شروع کړي دي ولې خپل حیثیت خرابوې داسې په احساساتو کې زیان نه ګټل کېږي وکیل یم صاحبه دوکاندار نه د انصاف دپاره مبارزه کوم که څه احساساتي سم نو څه فرق کوي بیخي دې دواس دا چې په دا ډایلاګو کې زما خوښ سو د حق دپاره مبارزه کوې په هغه ورځ ستاسو ولې اکیرو چې البر پینټو خپله شیجي واړول په هغه ورځ خورا چپ ناست وې وکیل صاحب قانون ړوند قاضي نه هغه هر څه ویني شوی ورځه د باندې به حق تا ته انتظار کوي او که دې ولیدی نو د مهربانۍ د مخه زما سلامونه هم پر وایه دا مې څونه ډوډۍ وخوړله خبره ورځ تر بلې خرابېږي راجپاله هر وخت چې موږ دا فکر وکړو چې بس هر څه سم سوه بیا نو یو نوی مصیبت مخته راسي دا سیډي هغو څنګه پیدا کړه موږ په تا باور کوو ښاغلی راجپاله دیوان صاحب پر ما باندې باور ولرئ په 2-3 ورځې کې به هر څه سم سي ښاغلی راجپاله کمه دی خو هېڅ نه سمیږي هغه د پرون وکیل ستا د قومندان راټي د ماموریت څخه یې سیډي راویستل او ته دا وایه چې زه یو څه وخت اړتیا لرم څنګه موږ پیسې د اوبو په رقم مصرف کړلې خو هغه هېڅ ګټه نه راورسول هغه پینټو ته مو 20 میلیونه ورکړې موږ ته یې څه پیدا وکړه ته ولې پینټو منځته راشې هغه خپل ولې پینټو نه رامنځته کار کوم یې وکړي هغه پیسې دې بالتون نه ولاړلې موږ د پیسو په کیسه کې نه یو ښاغلی راجپاله زموږ د کورنۍ ډېره بدنامي کېږي زه پوهېږم که ته بده نه ګڼې نو آیا ته غواړې چې موږ دا قضیه بل وکیل ته ورکړو معنا زه به کپیل ته زنګ وم او ښاغلی جټ ملاني دیوان صاحب ته زما پر قابلیت شک لرې نه لرم خو په دا عمر کې خپل ګران لمسی نه سم لیدای چې ما بس ته ولاړ سي ښاغلی راجپاله موږ ستاسو کار غواړو زما زړه درنه لویږي دا اوس څه کیسه ده درځه ولې وکیل صاحب نن سبا خورا مس کېږي یو 2-3 عکس چې په اخبار کې چاپ سول د زنه چې شاروخ خان جوړ کړي د مشران سره د خبرو کولو ادب یې هېر کړي
دا پلا اختار در کومه په یاد یې لره که چې بیا د راجپال صاحب سره په بیا ادبي خبرې وکړلې که مې پر هر ځای ووالې ګیله یې د ځانه ده. ای ورور جانه وراجپال صاحب ته ووایه ویې وایي ټینګ یې ووایي ویې نیسئ ټینګ یې ونیسئ د راجپال صاحب سره بیا ادبي کوې ټیټ یې وایي درسه ولاړ نه شي پرېږدې یې مه ټیټ کش ورکړه ټیټ یې وایي درسه ولاړ نه شي پرېږدې یې مه قاضي صاحب تېره پلا یې دې محکمې ته یو سي ډي ښکاره کړه په اصل کې فلم ښکاره کوي د اتل جوړېدو هڅه یې وکړه زه یې منم چې په هغه سي ډي کې کم لږ ګوزر و هغه زما د مراجعه کوونکي و زه دا هم منم چې د پیښې په شپه یې هغه سي ډي جوړه کړې ده خو هغه پیښه د دغه قضیې سره هېڅ تړاو نه لري په اصل کې دا یو عجبه تصادف دی چې دواړه ټکرونه په یوه شپه وسوه زه غواړم چې د خپل مراجعه کوونکي کورنۍ موټروان راوغواړم هغه چې شنو مې کملیش راوت دا یې شاید په توګه راسه ژر کوه ژر کوه په هغه شپه څه وسوه ته محکمې ته ووایه قاضي صاحب په هغه شپه ما راهول صاحب یو مېلمستیا ته بوتلې بېرته را روان وم څو بجې به وې د 12 نیمو یوې په شاوخوا بیا څه وسوه سړک خالي و موټر نه وی نو ما یو څه زغلی پر یو کاچې ما موټر نه کوي کنټرول او موټر د سړک د ګلدانه سره ومشتي بیا تا څه وکړه ما صاحب ته زنګ وروالی هغه ما ته ډېره خوشکه وکړه او راته ویل چې ورته په ماموریت کې شکایت ولیکه بیا د پولیس په ماموریت کې څه وسوه په ماموریت کې مالیات والا د موټر څخه عکاسي وکړه د هغه دی د هغې سی ډي اصلیات غواړي چې د هغه سی ډي په تلویزیونو کې په اخبارو کې په مجلو کې ښکاره کړي او زما مراجعه کوونکی غلط ثابت کړي او د هغه سی ډي نن دی موږ ته راښکاره کوي او ځان نامي ښیي زما سره د پولیس د راپور کاپي او د مالیاتو کاپي ته تللی سې یو ګړی ته دلې ودرېږه یو دوې پوښتنې زمجي وکم راجپال صاحب داسې ورځې کېږي چې ستاسو مې یو څه زده کړي دي اوه ونیسه کیسه کې ما کېږي څو کاله کېږي موټر چلې د 15 کالو راهیسې د 15 کالو راهیسې نو بیا خو تجربه کار موټروان یې اوه په نیمه شپه دې په دا دونه غټ سړک دونه ګران موټر چې څنګه ټکر کوي ما نو ویل صاحب سړک خالي و موټر مې یو څه تیز وزغلوی ته به څه تیز وې په شپېتو اویا کې به وې دا څه وایه صاحب نوی موټر و په شپېتو په اویا کې خو په اول ګیر کې ځې ته په څوم ګیر کې وې زه په درېیم ګیر کې وم سپیډ یې د 110 پر شاوخوا و درېیم ګیر راجپال صاحب سم دې د امده کړی سړی دې ونیول سو صاحب دا سړی درواغ وایي موږ چې کوم موټر ښیي هغه اتومات دی هغه ګیر موټر نه دی نو دا بیا څنګه په درېیم ګیر کې ځغلوي صاحب د موټر ټول اسناد موږ ته درکړي دي تاسې خپله کتلی سئ قاضي صاحب دا اول وار دی چې محکمې ته راغلی دي یو څه وارخطا دی نو زما دا غوښتنه ده چې د ده سبب بیا بل وخت تحقیقات وکړو صاحب دی په دې خاطر وارخطا دی چې درواغ وایي دغسې کیسه ده ته درواغ وایې ته خبرې چې په محکمه کې درواغ وایې په سړي څه کوي ونیسه غوږونه دې ونیسه ژر شه ونیسه او د چرګ نارې وکړه صاحب زه غواړم چې بله خبره وکړم ما ته خلک اخطار اخلي د قضیې د پرېښولو اختاریا زنګونه هم راته راځي او 2 ورځې در مخه پر ما حمله هم وکړله صاحب دا یوه ډېره جدي موضوع ده زما مقصد ورته وګوره نو په ډېرو وولو یې سخته شی ځین جوړ کړي دي په محکمه کې جګړه پر خپل ځای ده خو موږ باید د باندې داسې څه ونه کړو چې دونه پر قانون ټینګ یې نو ولې چې په ووالم ما په ووالې
په اصل کې دا ستا حرکات د ولو وړ دي خو زه په دې کې هېڅ لاس هم نه لرم چوا مراچ بالا چې په ودي والم نو دنه مې سو یو منه صاحب دا نو اوس د خپل مشر سره د خبرو کولو یاره ته طریقه خو بیا ده د پرونکي صاحب سره واخیستله اوس خو مې عادي اییر کنډیشن هم لګول دي د هوا څخه خوند واخلئ ګوره جوجي صاحب زه د راجپال صاحب دا خبره تاییدوم ته امنیت ته اړتیا لرې یا صاحب زه امنیت په امنیت ته هېڅ اړتیا نه لرم ما مز دا خبر تا ته کول غوښتل درته ومې کړل او وی وکیل صاحب چې ساري خولۍ ډېرې دي زه پولیسو ته امر کوم ستا د امنیت ساتل به پر غاړه واخلي سمه ده اوس نو که په تا یو څه وسوله نو موږ مجبور یو چې په دا قضیه کې به یو کال اخته یو دغسې نه ده راجپال صاحب جگجگتی اگه ښاغلی جولي صاحب بلې وایست زما نوم هلدیرام دی صاحب ستا ساتونکی یم دا نیم ساعت کېږي ستا په کور پسې ګرځېدم پر پښو د ډېر تګ د لاسه ستړی ستړی شوم صاحب یو څه اوبه خو راکه नमाज बख्शवाने गए थे रोजे गले पड़ गए नमाज बख्शवाने गए थे रोजे गले पड़ गए स्कूटर की स्कूटर की स्कूटर की स्कूटर की स्कूटर की टंकी में टेंशन को डाल स्कूटर की टंकी में टेंशन को डाल पहन के गागल कटवा के बाल देखो 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 हाँ देखो देखो कागल पहन कर कटवा के बाल कौवा चला देखो हंस की चाल कौवा चला देखो हंस की चाल जंगल में होगा धमाल जंगल में होगा अब तो धमाल कौवा चला देखो हंस की चाल Chaubeji, 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 chaubeji. चौबेज चले छब्बेज बनने दूबेज बन के लौटे चौबेज चले छब्बेज बनने दूबेज बन के लौटे क्या मोल लगे क्या बोल लगे सिक्के हैं अपने खोटे सिक्के हैं अपने खोटे सिक्के हैं अपने खोटे पीले पड़ गए कैसे गोरे से गाल कौवा चला देखो हंस की चाल कौवा चला देखो हंस की चाल कौवा चला देखो हंस की चाल ښایسته خو معلومیږي نو بیا چې ولې پر مخ داسې میک اپ کړی دي میک اپ ترې نه څه خوښ غواړم چې د خپل مخ مردار خوراکي پټه کړم ما وبخشه سندو کابل پلو ما پخ کړی دی
خوند کوي واو بله واسو چولې وروره دلته په کلي کې ما یو عیني شاهد پیدا کړی زه سبا در ولمه یا سبا نه زه روان یم زه اوس تسي درځم هغه ځای مه پرېږده زه اوس تسي درځم زه باید چې لاړ شم ډوډۍ بخورم بیا به لاړ شم سمه ده زه به تا د اخشجان کور ته ورسوم یو څه له وخوره جولې وروره چیر دی هلته دی ستړی مه سې رحماشیر صاحب دی دی وکیل جګدیش تیاګي جولې ورور زما مشر ما دی در شوی ښه د ټکر په اړه په څه خبر یې زه خو په هر څه خبر یم صاحبه زما د سترګو مخ ته ټکر وسو मरने वाले अपने ही लोग थे हमने ही उनकी लाशों को उठा उठाकर पुलिस की गाड़ी में रखा था په محکمه کې ته شاهدي ورکړې بس چې څه یې لیدلي هغه ووایه دا زه نسم کولی صاحبه موږ د روزانې خلک یو وکیل صاحب که مې ما یوه ورځ کار پرېښی او محکمې ته ولاړم نو ماښام به څه شي خورو په دې هېواد کې غریبانو ته انصاف په ډېره ګرانه بیه ورکول کېږي انصاف ورکول کېږي نه د انصاف دپاره باید مبارزه وکړې او که ټوله خلک ستا په راکم سي نو سبا بیا یې بل ټکر کېږي په هغه ورځ هغه شپه مړه شوه یا به ته مړ سې یو څوک خو باید شاهدي ورکړي نو یو څوک چې ورسي زما په وسه نه ده پوره یو څوک چې ورسي زما څه ولې کساب په ځای جوړی زه چې په هر څه خبر وم ما ده ته وویل د شاهدي ورکولو دپاره زه نه ځم نو په دا نیمه شپه دې زه ولې راوغوښتلم چې د رښتیا ویلو څخه بیرېږې د الیکشنه لاس تر ځنې که ته شاهدي ورکړې که نه کې ور زه رښتیا خامخا پیدا کوم په ټوله رښتیا اوس په دلي کې ګرځې صاحبه ګورکپور ته ورته صاحبه رښتیا خو هلته دی وکیل صاحب څه کیسې دي د خیره سره کوم ځای ته روان یې په تا څه اړه لري اړه خو راباندې لري وکیل صاحب اوس تا هر شی په موږ اړه لري کشره د دې بیا عقل بسته وګوره بس یې ته لاس مه وروړه بیا وکیل صاحب بیا پولیس خپل قانوني چلند ته مه مجبوره کوه نن شپه ته هېڅ ځای نه سې تللی سبا سهار ګورکپور ته ولاړ شه ته څنګه خبر شو چې زه ګورکپور ته ځم زه څنګه خبر شوم کشره دی څه وایي ته څنګه خبر شوې وکیل صاحب زه خو ستا سایه یم چې ته چیرې ځې د چا سره وینې چې شي خورې چې شي څښې موږ په هر څه خبر یو هلدیرام په دغه خاطر ماته امنیت راکړي کښینی خو نه وکیل صاحب یو څه هوښیاري په ژوند کې ښه شی ده څنګه توپنچه دې لاندې کښېږده صاحبه ته مو نه پېژنې قومندان صدبیر اټي یم د خاص کتې څخه توپک چې ښکته کړه پېژنم دې په دغه درته وایم چې توپنچه دې لاندې کښېږده چې ما زه 15 دقیقې لاندې تاس وم صاحب دې توپنچه راویستل صاحبه خراب کارونه تاسې کوئ او رنګ زموږ د رابدوئ وکیل صاحب زه د دې مخبر نه یم زه ستا ساتونکی یم او تر څه وخته چې زه دلې یم صاحبه دوی په تا هېڅ نسي کولی زه درته وایم توپنچه دې کښېږدوه سمه ده سمه ده ښوره مه سیده ودرېږه ته ولاړ شه صاحبه زه درته وایم لاړ شه زه خو یمه دلې دوی ما ته راپرېږدوه ښوره مه چې ته ګورکپور ته رسېږې زه به وختي لا رسېدلی یم
صداقان مشرا بله چای راوړه. هغه پاته خلک هم ولاړ سئ چې د قاضي عزت کول مو نه چې دا هېڅ خبره نه ده. د قانون عزت کول خو زده کوي. داسې ته خو په خدای که په ژوند څوک شی درته مننه. او یار ناراین صاحب دغه د سهار چای خو مره باندې څښه. دغه یو ګیلاس چای راکړئ هغه هم ګرد عمر سړي. ونیسه تیږې صاحب ولاړ شه. ته څه ویل لرې؟ مننه صاحبه. صاحبه زه د دې قضیې د تحقیقات قومندان زه د قومندان راټیسه غواړم پوښتنې وکړم. او صاحبه د شاهد پیشکي ختم تا ته وړاندې کړی دي. ونه خو سمه ده. یوې غواړه راسه ورور راسه ودرېږه. سمه ده صاحبه. څنګه یې راټي صاحب؟ ښه یم. ته د دې قضیې د تحقیقاتو قومندان یې وه؟ بلې وه. آیا ته ښه په باوري توګه ویلی سې چې تا خپل کار په پوره ایمانداري سره کړی دی؟ وکې خود مې کړی دی په ډېره ایمانداري او خواري سره. د موضوع اړوند مې هر څه تحقیق کړي دي. راټي صاحب دا د هغو خلکو نومان دي چې په شپه په ټکر کې مړه سوه. ته محکمې ته د دوی نومان ووایه. ویې وایه صاحبه. ونیسه ویې وایه. زه یو شی پکښې وینم ته یې ووایه. کورپال انجنی سنګ جوت سنګ صدقن مشرا. راټي صاحب زه تا ته یو خبره کوم ته خو به نه راوایي خاندې. ووایه. د څه وخت راهیسې چې ما دا قضیه خاصه ده دا خلک ما ته په خوب کې راځي راته وایي چې تا خپل کار په ایمانداري سره نه دی کړی. نو څه یې دی په هغو مړو کې یو نفر را ژوندی که هغه به تا ته حقیقت ووایه. سمه ده دغسې به وکړم راټي صاحب ځکه په دې کې د یوه ژوندي څخه تا مړي جوړ کړي دي. شپږم نمبر مړی صداقان مشرا ژوندی دی صاحبه. او چې د پولیس په تحقیقاتو کې مړی ځین جوړ کړی دی هغه دی دی قومندان راټي. زه غواړم خپل تر ټولو مهم شاهد صداقانت مشرا راوغواړم. زه اعتراض لرم. بیا هغه زړه بابولال څو وارې مې درته ویل دي چې موږ ته د ویلو پرته ته شاید نه سې راغوښتلی. قاضي صاحب زه پوهېږم چې هغه نه ببر راغواړم خو هیله کوم که ما داسې نوی کړي کېدای شي هغه د محکمې نه وای رسېدلی. بله بابولاله دا محکمه قانوني ده کومه د کلي محکمه نه ده چې د هر چا زړه وغواړي ولاړ شي په کونج کې ورته کښېني. صاحبه دا اوس اخري چانس دی د حق د معلومولو او انصاف د معلومولو لپاره. اوس د راسه کښېنه کښېنه ستا رښتیا وروسته اورو. ته راس د خپلې رښتیا سره دلته کښېنه. راجپال صاحب راجپال صاحب پروا نه کړئ. تیږي صاحب ته چې خپل کار وکړه ته شاید راوغواړه. صاحب راجپال صاحب زه اجازه ورکوم کیسه تمامه شوه. هاي زه اجازه ورکوم تیږي صاحب ته شاید راوغواړه. خو قانون دی ته یو شاهد داسې نه سې راغوښتلی. او زه اجازه ورکوم نه خو راپرېږده ته یې راوغواړه ون سره. صاحب قانون تا ته دا اجازه نه درکوي دی باید موږ خبر راجپال صاحب زه هم په اصولو خبر یم ته خو ما پېژنې. زه هغه ته اجازه ورکوم کیسه تمامه شوه راځي د سترې محکمې د قوانینو مطابق ته داسې یو څوک نه سې راغوښتلی. څنګه کولی سې چې یو شاهد دا رقم راوغواړې؟ زه وایم چې ته څنګه کولی سې داسې یو څوک راغواړې؟ زه څنګه کولی سم؟ راجپال صاحب دا زما محکمه ده ستا کلب نه دی په خبره پوه شولې. دلته یوازې زه فیصله کوم سمه ده او زه اجازه ورکوم. دا غیر قانوني کار دی دا غیر قانوني دی. راجپال صاحب ته مداخله مه کوو. دا غیر قانوني کار دی. ګوره ته د محکمې سپکاوی کوې. د محکمې سپکاوی دلته یو غیر قانوني کار کېږي او ته ما ته وایې چې ته د محکمې سپکاوی کوې. راجپال صاحب ته ولې موضوع اوږده زه درته هم کښېنه هیله کوم کښېنه. زه نه کښېنم. راجپال صاحب زه تا ته دا امر کوم چې ته دې پر ځای کښېنه پر ځای دې کښېنه پر ځای دې کښېنه. زما وزړه درنه ویش شاوخوا مه ګوره کښېنه. دا اوس څه وایي صاحب څه ته بالا باس که
زه ځم د رسنۍ په مخ کې تا رسوا کوم ته زما سره داسې نه څه کولی وایي چاپ څه یوه خبره لا بله ولې چې په خوښ دې کړی کښېنې بله دې خدای خبر راونه وځي چاپ زما 10 کاله ته وکالت وسوه داسې شی مې په ژوند په محکمه کې نه دی لیدلی په ژوند مې نه دی لیدلی دا زما محکمه ده زما محکمه ده چاپ څه ومه رام کښېنه زه دا هم کښېنستم صاحبه ارام سوم